د آی پی ایل سیالیو او افغان لوبغاړو لپاره ښه خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د نړۍ د سترو لیګونو په منځ کې د هندوستان سوداګریز کرکټ لیګ له خورا خوند او ارزښت څخه برخمن لیګ دی. 2020 کال کې د دغه سوداګریز لیګ 14 پړاو ترسره کیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې او د هندوستان ځینو ورزشي ویبپاڼو لیکلي چې راتلونکی کال په دغه لیګ کې د نورو پړاوونو پر خلاف د 8 لوبډلو پر ځای 10 لوبډلې ولوبېږي. دا لیګ تیر کې 12 پړاوونه ترسره شوی دی چې 4 ځلې ممبئی انډینز، 3 ځلې چنای سوپر کینګز، 1 ځل سنرایزر حیدرآباد، 2 ځلې کلکته نایټ رایډرز، 1 ځل ډیکان چارجرز او 1 ځل بیا راجستان لوبډلې ګټلی دی. 2020 کال کې په دغه 10 لوبډلې د آی پی ایل برخه وي: ممبئی انډینز، چنای سوپر کینګ، کلکته نایټ رایډرز، رویل چیلنجرز بنگلور، سنرایزر حیدرآباد، راجستان رویالز، ډیلی کاپیټلز، پونه یا احمد آباد او یا هم رانچي لوبډله وي. 14 پړاو آی پی ایل په د مارچ میاشتې په 20 نیټه د 10 لوبډلو په ګډون پیلېږي. دغه لوبې به 9 ورځې دوام کوي او ټولې به پکې 2 لوبې ترسره کیږي. د آی پی ایل سیالۍ به په 10 لوبغالو کې ترسره شي چې د چینسوامي، پیروشا کوټلا، راجیب ګاندي، انډور هولکر، ساویمن سنګ، ایډن ګارډنز، ایس بندرا، وانکېډي، ماراشټرا او چیبرم څخه عبارت دي. په دې لوبو کې دا چې 2 لوبډلې زیاتېږي د نړۍ او ځینو افغان لوبغاړو لپاره ښه خبر دی، لکه نجیب الله زدران، حضرت الله زازی او قیس احمد لپاره چې په وروستیو کې یې ښې لوبې ترسره کړې او ښایي په دغه سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د یادولو ده چې تر دې وړاندې 3 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب رحمان په دغو تجارتي لوبو کې برخه اخیستې. په هر حال تاسو د آی پی ایل د لوبو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه به راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو به خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به پلی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.